ننګرهار کې ورښتونه او سیلابونه عامو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. تېره شپه د دې ولایت د مرکز په ګډون پر یو شمېر سیمو د زیاتو ورښتونو له امله سیلابونه راووتل چې د عامو خلکو سلګونه کورونه په بشپړ ډول تخریب کړل. زیانمن شوې کورنۍ له سختو حالاتو سره مخ دي او د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دې کې ما 3 کوټې جوړې کړې په دې کې دا ما ته چې ولاړې د دې نه دی په د سیلاب مخې ته سره د دروازو او لرګو او د ګاډرو او ټیرونو او د چوکیات سره دا پاکي رانه نه کاسه پرې نه دیږي پرې نه راته ور پرې دي نه د چاو شبر پرې نه راته یو شنشته دا خپل وګورو دغه د شپې د سیلاب چې راغی ډیر سخت دلته د علاقې کې تلفات ورکړو دا کورونه ورزول ډیر زیات ورزولي تاسو خیر دا کتم لا شه د ساحه ټولو وګورئ ډیر زیات تلفات مونږ. مسؤلین هم مني چې د تېرې شپې د ورښتونو له امله د یو کور چت پرېوتی او له امله یې د یوې کورنۍ 4 ماشومانو خپل ژوند بایللی دی. تقریبا د یوې کورنۍ 4 ماشومان شهیدان شوي دي. نو والد صاحب ورسره نغدي مرسته هم وکړله. تقریبا د دې کورنۍ سره 2.5 لکه افغانۍ مرسته وکړله او بلې هغه کورنۍ چې دلته په دغه باران کې یا زیانمنې شوي دي نو دوی سره ان شاء الله چې د والد صاحب طرفه ژمنه وشوه او همکاري ورسره کېږي ټولو. د وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره یو شمېر ځوانانو هڅې پیل کړي. موږ هغوی د پر خوراکي توکي چې تیاره پخ شوي ډوډۍ والته برابر شوي وه دا مو تقریبا 8 فامیلونو ته تقسیم کړل ته مو توزیع کړه. په نورو هیوادوالو هم زموږ دا غږ دی چې د چا څومره وسه کېږي توانمندي وي که د حکومتي مسؤلینو وي د خیري بنسټونو وي شتمنو هیوادوالي به هر میشتو هیوادوالي وي چې له دې اړمنو کورنیو سره مرسته وکړي. وروستیو ورښتونو د جلال آباد ښار په ګډون په ټولو ولسوالیو کې خلکو ته مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. عام خلک پر حکومت او خیري ادارو غږ کوي چې د سیلاب ځپلو کورنیو پر وخت لاسنیوی وکړي څو د دوی مرستې د سیلاب ځپلو کورنیو د درد دوا شي.